پاسویلو عربستان ورژاوه کما پاسویلو عربستان ورژاوه یو چاره پسې هم کلي کې ځان ورژاوه کما پاسویلو عربستان ورژاوه یو چاره پسې هم کلي کې ځان ورژاوه منور صاحب شعر ده چې بیګا مې یو سړی په خوب کې سر تر پایه ښکل کړه بیګا مې یو سړی په خوب کې سر تر پایه ښکل کړه بیګا مې یو سړي باندې ارمان بیګا مې یو سړی په خوب کې سر تر پایه ښکل کړه بیګا مې یو سړي باندې ارمان یو دوه شعرونه نور دي چې دی الفت صاحب دی خوشي ته شکار سره به څو پورې راکاږو دی خوشي ته شکار سره به څو پورې راکاږو زړګیه انتظار سره به څو پورې راکاږو او چې نه څوک د اورېدلی شته نه درد تصویر کېږي نه څوک د اورېدلی شته نه درد تصویر کېږي زخمکه د ستار سره به څو پورې راکاږو څو شعرونه نور دي صدر صاحب چې زخم میں منی ملہم ٹک ٹاک تے زخم میں منی ملہم ٹک ٹاک تے د خدای په فضل و کرم ٹک ٹاک تے او چې د میان تاریخ برباد ولې دی مشرف چې د میان تاریخ برباد ولې دی په هر یو باب کې صنم ٹک ٹاک ټاک ټوک تے او ارشاد تاریخ برباد ولې دی په هر یو باب کې صنم ټیک ټاک دی او چاته یې وی چې ما وی مړ به خو بیر سي چاته یې وی چې ما وی مړ به خو دا پرنځ مړې خو سم ټیک ټاک دی بهیر سي ته لړلې چې چاته یې وی چې ما وی مړ به خو دا پرنځ مړې خو سم ټیک ټاک دی مننه چې محبت کې لیوانۍ یادېده چې محبت کې لیونۍ یادېده هغه فرمان ګوري هم ټیک غزل ده چې لیک د مقدر دې مونږ به څه وایو لیک د مقدر دې مونږ به څه وایو رزق مو بهر دې مونږ به څه وایو ډېر ښه او څوک چې توره پورته وینه تویه کړي څوک چې توره پورته وینه تویه کړي هغه سړی نر دی مونږ به څه وایو چې څوک چې توره پورته وینه تویه کړي هغه سړی نر دی مونږ به څه وایو او نور خو یار چال املا کودري ده نور خو یار چال املا کودري ده مونږ ته زورور دی مونږ به څه وایو ډېر ښه ډېر ښه نور خو یار چال املا کودري ده مونږ ته زورور دی مونږ به څه وایو او رابشي په خپله که یې خوښه وي رابشي په خپله که یې خوښه وي خپله مرور دی مونږ به څه وایو رابشي په خپله که یې خوښه وي خپله مرور دی مونږ به څه وایو او چې هغه د کوس چم سړی دلال دی خو دلدار صاحب هغه د کوس چم سړی دلال دی خو مونږ له متبر دی مونږ به څه وایو ډېر ښه ډېر هغه د کوس چم سړی دلال دی خو مونږ له متبر دی مونږ به څه وایو او هیلې به خپل زوړ څادر کې ونغاړو هیلې به خپل زوړ څادر کې ونغاړو تک زیړ مازدیګر دې مونږ به څه وایو هیلې به خپل زوړ څادر کې ونغاړو تک زیړ مازدیګر دې مونږ به څه وایو او مه ورته کیسې زمونږ د حال کوئ مه ورته کیسې زمونږ د حال کوئ هرانه خبر دې مونږ به څه وایو مختار زده چې یا پرمانه مونږ مسافر خلک یو یا پرمانه مونږ مسافر خلک یو کلي کې اختر دی مونږ مسافر خلک یو کلي کې اختر دی مونږ صدر صاحب په اجازه باندې بل غزل یعنی چې بلا بلا دوکې مو مړه مړه کې خوړلي بلا بلا دوکې مو مړه مړه کې خوړلي مونږ خو همیشه زهر په ګوډه کې خوړلي او یو زوم دوه درې نور زما یاران زما په شان یو زوم دوه درې نور زما یاران زما په شان بلا د فراق شپې مو دې جونګړه کې خوړلي
یاد دي که نه وایه که دې نه وي زه یې در یاد کړم در یاد دي که نه وایه که دې نه وي زه یې در یاد کړم د مینې قسمونه مو دې شړه کې وړلي در یاد دي که نه وایه که دې نه وي زه یې در یاد کړم د مینې قسمونه مو دې شړه کې خوړلي او لتانه د تپوس څوک دي زما چې درنه وکي لتانه د تپوس څوک دي زما چې درنه وکي او کابه زما غوښې دي په لوړه کې خوړلې لتانه د تپوس څوک دي زما چې درنه وکي او کابه زما غوښې دي په لوړه کې خوړلې او دا مه وایه چې څوک په ما د سره د شیندو نشته دا مه وایه چې څوک په ما د سره د شیندو نشته زمونږ ډېر زلمي مرګ ستا جګړه کې دا مه وایه چې څوک په ما د سره د شیندو نشته زمونږ ډېر زلمي مرګ ستا جګړه کې خوړلي او هغه خلک به هم کندې اختر له غاړې وځي هغه خلک به هم کندې اختر له غاړې وځي د چا چې روژې په لاندې خوړه کې هغه خلک به هم کندې اختر له غاړې وځي د چا چې روژې په لاندې خوړه کې خوړلي او نو څنګه به سړی د چا په سخته کې به کار شي صدر صاحب نو څنګه به سړی د چا په سخته کې به کار شي فرمانه بلا بد مو په ښېګړه کې خوړلي